موټی خاوره د وطن به پرې ور نه کړم که په سر د مځکې هر وطن ختن شي د اوبو پر ځای به وینې د زړه ورکم که محتاجه تراوت ته دا چمن شي. هو د ارواښاد همیش خلیل دا شعر په واقعیت کې نامتو تاریخ پوه لیکوال او څېړونکي استاد حبیب الله رفیع ټکي په ټکي په خپل سپېڅلي ژوند کې عملي کړی دی. هغه له زرګونه شاګردانو روزلو سربیره په سلګونه علمي مقالو او څېړنیزو اثارو د مور وطن د چمن وچو ریښو ته خپله وینه نذرانه کړې ده. د خپل کتابتون د 25,000 کتابونو ډیوې د علومو اکاډمۍ کتابتون ته له سره خیرات کړي او له څو کلن سخت مهاجرت وروسته یې دا د له کاناډا نه د افغانستان پر لور بیرته کډې وتړلې ګوندې د سترګو تللی نور یې د وطن د لمر په حس کولو بیرته راوګرځي. استاد په کابل کې دی، نن له دوستانو سره مصروف و او بیخي مصروف شوی دی خو موږ ته هم وخت راکړي کیسې ورسره لرم. ستړي مه شئ، په خیر راغلی استاد. خیر اوسې، سلامت دی. ځوان شوی نامخدا وطن ته تګ سره 2 ورځې نه دي شوي د نامخدا داسې ښایسته رنګ هر څه بیرته راګرځېدلي دي. تشکر. استاد خلکو ویل چې استاد ډیر زیات په مهاجرت کې تنګ شوی دی، غواړي چې بیرته هیواد ته وګرځي. همداسې وه؟ بالکل. د وطن غېږه د مور غېږه ده او یو څوک چې د مور د غېږې نه بیل شي هغه حتما د مور په غېږ پسې بیا سرګردانه وي او خفه وي. پرون چې تاسې وګرځېدئ هیواد ته دغه لاره کې سفر ما به چې داسې کلي نه به لرې شومه نو دا ګامونه به مې ګړندي کول، فکر به مې کوو چې خدای پاکه دا ځمکه را لنډه شي، هغه پخوانیو خلکو غوندې فلکلوري کیسو غوندې چې یو ګز او یو ګام شي راته، خدای پاکه اوس دا وخت را لنډ شي. دا احساس زموږ د دې اثر د وطن پسې یعقوب استاد رفیع په ذهن کې څنګه و وطن ته د راتګ؟ وطن ته راتګ په خوښۍ او هوس ولاړ و. په دې اساس د لار ستونزې مې زغملی شوې او زغملې مې. تقریبا 40 ساعته لاره وه چې زه له کاناډا نه افغانستان ته راغلم او په دې لاره کې تکلیفونه هم ډېر وو او مشکلات هم زیات وو، لیکن زه خوشحاله وم. نن مې د یار په لور سفر دی، خدای د بیا لنډ کې دا د ځمکې تناوونه. نو په همدې اساس لار ووهله شوه او په خیر کابل ته راغلم. استاد په رڼو سترګو تاسې له کابله وتلي وئ، فکر کوم لږ په ډېره فیصدۍ باندې په تیاره سترګو کابل ته راغلی، همداسې ده؟ تقریبا هو. تاسې کابل سترګو نور بله مهرباني. سترګو نور مو تللی؟ سترګو نور مې تت شوی. 15 کاله مخکې چې تاسې کابل څنګه لیدلی و پرون مو ولیده که نه ښکاري نه؟ نه د هغې غوندې نه ښکاري لکه چې لیدلی مې و. هی صرف روح احساس کوي، دننه زړه احساس کوي، هوا، خلک، که نه؟ زه اوس هر څه د زړه په سترګو وینم او د هغو نه خوند اخلم، د وطن د آب و هوا نه او د وطن د اوسېدونکو نه. ګیله کوله چې استاد ته هغسې پروتوکول ور نه کول شو، پرله پسې یوه هفته خلک لګیا وو چې افغانستان ته استاد راګرځي، ژوندی تاریخ راګرځي، علم راګرځي، هستي راګرځي. طالبانو غوږونه داسې بړستن اچولي وو، هر چاته دوی میدان ته ورځي، ورنه تاویږي، ګلان ورته اچوي غاړو کې. استاد ته صرف د علومو اکاډمۍ هغه هم یو څو شاګردان راغلل. استاد لږ وضاحت پکار دی چې تاسو د اوسني واکمنو سره دغه څه همغږي کړي نه وو، نه مو غوښتل چې داسې یو سیاسي پروتوکول ولرئ، که دوی امتناع ونه کړه څه و؟ زه په خپله ملنګ صفته سړی یم، هېڅکله تشریفات او پروتوکول نه غواړم. د دې نه مخکې مې هم نه و غوښتی او اوس یې هم نه غواړم. د پخوانیو حکومتونو مې نه و غوښتی او د اوسني حکومت نه یې هم نه غواړم.
او دا څوک چې وشول دا هم په خپله خوښه او د خپلې علاقې له مخې زما مخې ته راغلل او له ما سره یې وکتل. تاسو هیڅوک نو خبر کړي چې ما ته راشئ یا زه خبر حتی یو دوست مې و په کاناډا کې د غور سره مې خدای پاماني وکړه ورته ومې ویل چې چاته به نه وایې چې زه ځم لیکن هغو کوم ټویټ کړی و چې په هغو ځینې کسان خبر شوي وو او هغوی راغلل مخې ته. استاد موږ داسې خبر شو چې استاد غواړي د وطن د لمر په حس کولو یې کیدای شي د سترګو نور بیرته راوګرځي. خلکو داسې ویل چې استاد غواړي چې د وطن میوې که وخوري ګوندې د سترګو نظر یې تیز شي. ساس تقریبا یو شاګرد یا زموږ ستاسو د فرهنګي برخې یو غړي یا ملګري هغه ویلو چې استاد به پښیمانه شي زندې شوي افغانستان ته لاړه. څه جواب لرئ دې خبرو ته؟ زه هیواد ته راغلی یم او په دې هیواد کې مې ژوند کړی دی. د 50 کاله کېږي په هیواد کې اورونه بل دي او 50 کاله کېږي چې په هیواد کې حالات بحراني او طوفاني دي. ما د ټولو حالاتو سره سازش کړی او د ټولو حالاتو سره مې مقابله کړې. نو په دې اساس دا هم د هغې ژوند یوه برخه ده. استاد خلک وایي چې تشویش دی ورسره چې کاناډا کې کم تر کمه د استاد بیړنی علاج کېدلی شو. خو نشول چې استاد کابل انتخاب کړ ځکه هلته ډاکټرانو نه قصدن هم خلک د مرګ په بستر باندې پریوزي او بیا څه ورته وایي ځورېږي. دې خبرې ته څوک جواب لري؟ تاسې زه دلته خپل روحي علاج وینم ځکه د وطن نه بېلېدل او وطن ته بیرته راتلل روحاً د انسان په ژوند او په اعصابو تاثیر کوي. نو زه په دې باور یم چې د افغانستان ته راتګ به زما په ناروغۍ او زما په صحت اثر ولري. په دې اساس البته اجتماعي مسایل او تشویشونه هغه په خپل ځای دي. هغه مې د 50 کاله ګاللي دي 50 کاله پکې رالو شوی یم. د ټولو حالاتو مقابله مې کړې او د ټولو حالاتو سره مې مبارزه کړې تر خپله حده. نو په دې اساس د حالاتو سره مقابله زما یوه لویه تجربه ده چې کړې مې ده او کوم یې. ډاکټر سره مخه ښه وشوه یوازې به د وطن میوو ته او خوږې هوا لمس کېدو ته او څه ورته وایي روحاً ارامۍ ته استاد انتظاري که څنګه؟ نو کوشش کوم د دوا نه به هم کار اخلم او د دعوا نه به هم کار اخلم او د دعا نه به هم کار اخلم چې خدای حالات سم کړي او خدای داسې زمینه مساعده کړي چې زه د روحي ارامۍ جسمي ارامۍ سره سره آرام واوسم او د خپل هیواد په غېږه کې ژوند وکړم. استاد دغه شخصیتونو په رابطه باندې د دوی ژوند د سترو شخصیتونو تل د دوی خپل نه د ولس ورسره شریکي د اقشارو ورسره شریکي. مثلا خلک پوښتنه کوي چې استاد تللی له طالبانو او راغی د طالبانو حکومت ته. اول خو بیا ضرور نه و چې څوک لاړ شي بیا ضرور نه و چې هلته وضعیت داسې دی روحاً ټول نارامه دي خو استاد که لاړه د ټولو به هیلې ماتې شي او فکر به وکړي چې زموږ سرلاری نشته دی هلته اوسیږي نو موږ به څه کوو؟ دا غلط فهمي شوې ده. زه د طالبانو نه یم تللی. زما په یو کتاب باندې کار کاوه د اسرارالافغان په نامه چې په 8، 8، 9 او 10 هجري پیړۍ کې د پښتنو نوی تاریخ دی. یو نسخې په کراچۍ او په آلمان کې نوې پیدا شوې او ما ترلاسه کړې. ما په هغو کتاب ضربتي کار وکړ. دومره کار مې پرې وکړ چې د کتاب د خلاصېدو سره زما په پښو شکر حمله وکړه او پښې مې زخمي شوې. زه د هغو د تداوۍ لپاره لومړی اسلام آباد ته ولاړم. بیا د هغې ځای نه مې اولادونه راغلل او زه کاناډا ته بوتلم. نو په دې اساس زه سیاسي تېښته مې نه وه کړې یا سیاسي سفر مې نه و کړی.
زه د یوې روغتیایي پیښې له کبله تللی وم. نو په دې اساس دا زما هغه نه ده، زما قانون دا دی چې په وطن کې هر ډول حالات وي زه ګزاره کوم، اما چې حالات ډېر خراب شي بیا نظاره کوم او د حالاتو د ښه توب انتظار باسم او د حالاتو د بدلون په لاره کې کار کوم. نو په دې اساس دا سفر زما روغتیایي سفر و او اوس مې چې تداوي نسبتا شوي بیرته راغبرګ شوی یم، د دواو سره راغلی یم او عقیده لرم چې د دې هېواد په اوبو او هوا کې روغتیا او شفا موجوده ده. نو په دې اساس به پاتې ژوند همدلته کوم. الله سبحان الله. استاد تاسې د تداوی په وجه باندې کاناډا ته لاړئ او کورنۍ مجبور کړئ او دوستانو حتی مجبور کړئ، خو دلته سیاسي بدلون هم ورسره راغی. سیاسي بدلون د وجه نه کېدای شي ستاسې بیرته راتګ یو وخته پورې نن ورځې پورې کېدای شي ځنډېدلی او نورو وجوهاتو سره به هم یو څه وي. دغه څو کاله چې تاسې د وطن نه لرې تیر کړل او چا تصور نشو کولی چې استاد به دومره وخت تیر کړی شي، ځکه ستاسې مینه د وطن سره دا ډیره حس کېدای شي د نورو په پرتله باندې. زه غواړم پوه شم 5 کاله یو کال 3 کال یو ورځ یو میاشتې له وطن نه پرته تیرول، خپله تیرول او په چا باندې جبرن تیرول، دا څومره لوی زور او لوی زجر کېدای شي؟ واقعا د وطن نه بیلیدل لوی تکلیف او زجر دی، لیکن زه هره ورځ هره لحظه په دې انتظار وم چې روغتیا مې ترلاسه کړم او بیرته راستون شم. نو په دې اساس یې 4 کاله ونیول چې زه وتوانېدم د دې جوګه شم چې بیرته سفر ته ځان برابر کړم او بیرته راستون شم. بیلتون درد زه غواړم د اوسني عصر یعقوب تقریبا استاد رفیع نه پوښتنه وکړم چې وطن نه د جلاوالي درد زه غواړم پوه شم او خلکو ته یو ډول ستاسې نه کیسه پاتې شي په دې 4 کالو کې لږې په ژورتیا سره که ووایو. د وطن نه بیلتون داسې دی لکه کب چې د خپل اوبو نه راوباسې او بیا که ډېر عمر پې تېر شي نو تاسې پوهېږئ چې کب بیا ژوند نشي کولی. نو زه د دې اوبو هوا سره لوی شوی یم او په همدې اوبو هوا کې مې ژوند کړی دی. له دې کبله ماته ډېره سخته وه چې زه کلتوري بستر پرېږدم او په بل کلتور کې آرام شم. استاد تاریخ گواه دی پړاو په پړاو باندې مونږه د دې وطن خپلو بچیانو یوه ډلرونه له وطنه مجبور کړي چې ویې شړي او لاړ شي، کله بیا بل راغلی دي بله ډله یې مجبوره کړې چې ویې شړي. دغه جبر چې مونږ په خپلو منځو کې کوو دې باندې تاریخ څه ویلی شي او دا په تاریخ کې څومره یو کردناک جرم دی چې مونږ یې کوو یو بل سره؟ په دې کې خو په افغانستان کې پردي لاسونه را دننه شول. کنه زه چې را یادوم هغه وختونه چې په افغانستان کې آرامي وه، په افغانستان کې پردۍ مداخلې نه وې، د ورونو غوندې د خلکو ژوند سره کاوه، د ورونو غوندې شپې ورځې تېرولې. نو په دې اساس دا نفرتونه او مشکلات او جنګونه او وژنې دا د نورو په لمس او د نورو د لاسپوڅو په وسیله رامنځته شول. که بیا هم افغانان خپلې مخې ته پرېښودل شي او مداخله ونه شي، د مداخلې عوامل او لارې بندې شي، زه یقین لرم چې افغانان بیا هماغه ورونه دي، هماغه ملت دی چې په ګډه یې د دې ملت دپاره کار کوه او په ګډه یې د پرمختګ په لور ګامونه اخیستل. استاد ستاسې تجربه خو په مراتبو او په زرګاو درجې ډېره لوړه ده. زه اکثره خپلو همزولو ځوانانو ته وایم چې دوی وطن پسې ډېر خفه وي، دوی انټیګریټ شوي هم دي، دوی ژبې هم زده کړي، دوی پیسې هم ګټي، دوی وظیفې هم پیدا کړي، دوی حتی ودونه یې په نویو ماحولونو کې وکړل، خو بیا هم خفه وي.
بیا زه ورته وایم چې صحیح ده چې انسان په ظاهري ډول باندې دا ټول شیان په بل وطن کې پیدا کولی شي، خو باطن کې د رګونه، د حواس، د سږي، د زړه، حتی د معده، د وطن هوا، د وطن اوبه، د وطن غنم، د وطن سترګې، د وطن شنه، د وطن دوړې دا غواړي. که دا نه دا زر نه انټیګریټ کیږي د باندې ځایونو کې، که دا نه دی به وطن پسې مریض وي، دی به وطن پسې خفه وي، دی به د وطن پسې ځورېږي هم. تاسې زما د کشر دغه تجربه د یو مشر په حیث باندې صحیح بولئ، احساسوئ چې همداسې کیدی شي؟ حمزه صاحب د خدای وبخښي، هغو لیلی و مجنون قصه لیکلې ده، په هغوی کې یو پارت دی، یوه برخه ده چې مجنون ته ویل کیږي، لیلی مجنون ته ویل کیږي چې بخښنه غواړم، لیلی ته ویل کیږي چې دغه هغو ته یو ځوان پیدا کوي چې دا خو ډېر ښه ځوان دی، ښه ځواني لري، پیسې لري، هر څه لري، د دې سره ولې واده نه کوي؟ دا ورته وایي چې ښه ځوان دی، پیسې لري، هر څه لري، لیکن قیس نه دی قیس. نو په دې اساس په بل وطن کې سړی هر څه پیدا کولی شي، هر څه شته، واقعا نعمتونه دي، واقعا عیشونه دي، واقعا هر څه شته، لیکن وطن نه دی وطن. الله، وطن نه دی وطن. استاد تاسې ویل زه به هر ډول پړاو سره مبارزه هم کومه، زه هغه هم پوښتنه درنه کوم، څوک وطن کې دې ولیدل په چا پسې د سترګې او زړه ودرېدل چې نشته؟ ډېر دوستان وو چې هغوی نن نشته، زموږ ټولنې نه تللي دي، لیکن ما د دوی په یاد کې یو کتاب لیکلی و په د پخوانیو وختونو کې، هغوی چې بیا نه راځي. دا زما هغه دوستان و، ادبي دوستان و، ادبي استادان و چې په دې کلونو کې دوی رحلت وکړ او بلې دنیا ته سفر وکړ. نو ما د هغوی په یاد کې د قلم ژړا کړې او قلم مې پې ژړلي دي، او هغه کتاب مې د دوی په یاد کې لیکلی او په همغه وخت کې یو 2 کاله مخکې چاپ شوی دی. مسافرت او مهاجرت کې د شعرونه لیکلي؟ تاسو خو ډېر خواږه شعرونه هم لرل. په مهاجرت کې ونه شول، ځکه چې زه د تداوی په مشکل کې وم او دایم مصروف وم. په دې اساس شاعري مې ونه کړی شوی، لیکوالي مې هم ونه کړی شوی. البته مطالعه مې لږ وکړه، مطالعې ته مې وخت وموند. نو په دې اساس زما د کار لړۍ بنده وه. بلې تاسې ماته وویل چې اورم دی، زه شاک شوم چې استاد ما ګوري، نه اوري مې. هو خبره دا ده چې فعلا خو زه لیدل نشم کړی، البته نظر تت دی، لیکن بیا هم زه خدای ته امید لرم چې یو وخت سره وهم وینم. څه شی مو اورېدل په دې 5 کالو کې د وطن په اړه؟ په دې 5 کلونو کې مې دا د خصوصا هغه سیمې چې یوټیوبران تلل او هلته یې د افغانستان منظرې او ځایونه معرفي کول، هغه مې مسلسل کتلي دي، ځکه هغه داسې وسیله وه چې زه هغه وخت نه وم توانېدلی چې هلته ولاړ شم، یا مشکلات وو، یا جنګونه وو، یا زه نه شوی تللی. لیکن اوس چې یوټیوبران ورسېدل هلته، هغه یې منعکس کړل، هغه مې په ډېره خوښۍ او په خوند لیدل او کتل. سبحان الله، ډېر جالب. استاد تاسې ویل چې زه په وطن کې اوس بوخت یم، په څه شي باندې به بوخت یاستئ؟ ګورم به چې خوشحال بابا وایي خدای دې دومره عمر راکړه چې ودان کارونه سم کړم. نه پاتې کارونه چې را سره دي په هغو باید کار وکړم او کوشش کوم چې هغه د چاپ لپاره او هغه د کار لپاره وړاندې کړم. علوم اکاډمۍ غړي هم وایي تاسې، کابل پوهنتون هم پر ځای پاتې دی، ځوانان هم یو لویه برخه پر ځای پاتې دي، تاریخ او ادبیاتو سره مینه لري. د دوی سرنوشت به څنګه کېږي ستاسې په لاس؟ فعلا خو زما عمر 80 کاله دی او ورسره ناروغ هم یم،
البته لیده او کاتبه کیږي نور کوم خاص نظر نه لرم چې زه د کار وکړم یا د دروند کار وکړم یا د بیا لیکلو لپاره د پخوا غوندې مسلسل او دروند کار وکړم. تاسو خپل ټوله علمي سرمایه تقریبا 25,000 کتابونه علوم اکاډمۍ ته ورکړل چې دا به تاسو ولولئ. فکر کوئ داسې یو حالت پاتې دی چې څوک به ستاسې علمي سرمایې نه استفاده وکړي؟ هېڅ مو ځان ته نه دي پرېښي په خپل اتاق کې؟ دا زه د ملت سرمایه بولم. درسته ده چې ما پیسې پرې ورکړي، ما دا کتابونه ټول کړي، لیکن ما استفاده هم ترې کړې. د دې لپاره چې د دې نه استفاده مستدامه شي، دوامداره شي، نو هغه مې اکاډمۍ ته وسپارل چې نوي نسلونه د هغو نه کار واخلي او په علمي چارو کې استفاده ترې وکړي. نو په دې اساس په هغو زه خوښ یم چې ما اکاډمۍ ته سپارلي او هیلهمن یم چې اکاډمۍ په امانتدارۍ سره وساتي او نسلونو ته یې ورسوي. استاد کیسه هم راته وکړه، دا یو کتاب تاسې په ډېره سختۍ راټول کړی دی او حتی داسې هم وایي چې زه خبر یم چې یو ځای نه بل ځای ته انتقال یې هم ډېر سخت و. زه غواړم دا کیسه لږه راته وکړئ چې نوی نسل یې امانت واخلي ځان سره. باور وکړئ چې ما کتابونه په ډېر مشکلاتو راټول کړي. اقتصادي مشکلات هم مثلا داسې هم شوي چې یو وخت به ما چېرته یو نوی کتاب بیا موند په کتاب فروشۍ کې یا په بازار کې او پوه به شوم چې دا د لاسه وځي، نو پر جیب کې به مې چې هر څه وای هغه پیسې به مې پرې ورکړې او د غرمې د ډوډۍ لپاره به پیسې را سره نه وي. بیا به زه ماښام کور ته تلم او په کور کې به مې ډوډۍ خوړله. او په کډه کې د انتقال لپاره هم د کتابونو ډېر زیات مصرف په کتابونو راتله؟ هغه هم چون مسافري پکې راغله ډېر زیات مسافرونه مې پکې وکړل، لیکن وروستی سفر د ما دپاره ډېر جالب او خوندور و. زه په 1901 کال کې په 2001 کال کې د پېښور نه کابل ته راغلم او په 2 لاریو کې مې کتابونه د ځان سره راوړل او زه خوشحاله وم چې د دې نه وړاندې به خلکو لارۍ وسلې افغانستان ته وړلې او افغانستان به یې وراناوه او زه په دې وتوانېدم چې 2 لارې کتابونه یوسم او د ځوانانو لپاره ذخیره ولرم. خپله خونه مو لکه چې د دغې نه خالي کړه کتابونه نه ځان ته که نه؟ شکر دی. نه، د یو شمېر کتابونه مې د ځان سره ساتلي وو ځکه چې بې کتابه ژوند راته ګران و. نو په دې اساس یو شمېر کتابونه لا اوس هم را سره شته، خصوصا د پښتو قیمتي نسخې یو شمېر چې ما ټولې کړي وي هغه لا اوس هم په ځای دي. استاد ستاسې خواخوږي چې هلته دي هغوی په تشویش کې دي درنه پاتې چې دي یا چې دلته شاوخوا نورو هیوادونو کې دي چې استاد خو بچیان هم پرېښودل، د دوی پالنه به څنګه کېږي؟ ځان ته لکه چې وطن ته لاړه دا به څه کېږي؟ بچیان د خدای لري، هغوی اوس په خپله رسېدلي دي، خپل اولادونه لري، د خپلو اولادونو په روزنه بوخت دي. نو په دې اساس زما موجودیت ورته مهم نه دی چې حتما د ورسره واوسم. البته زه د دوی د مینې نه محروم کېږم او دوی رانه پاتې کېږي، لیکن بیا هم اولادونه او کتابونه ما ته مساوي دي، د هغو نه هم خوند اخلم او د کتابونو نه هم. استاد یو ډیره دردناکه پوښتنه به افغانستان اوس وخت کې د کوم دردناک تاریخي پړاو نه تیریږي؟ خپل وطنوال د خپلو نه مرور جدا یو بل نه لرې یو بل ته حتی ورتګ ځان دپاره جرم ګڼي، خپلې خاورې ته تګ یو یې پیغور ورکوي چې هغه دی راوګرځېدی، بل وایي چې ځان ته یې ننګ بولي چې زه ولې اوس د داسې خلکو په موجودیت کې لاړ شم. ښځې له پوهنتونه راګرځول شوي، په لوڼو باندې مکتب بند شوی دی، وظیفې نشته، یو داسې ډله حاکمه ده چې هر څه د خلک فکر کوي چې یوازې ځان ته غواړي. دغه
پړاو د افغانستان په نفع دی په زیان دی؟ څه باید وشي؟ مسؤلیت د چا دی؟ څه باید وکړو؟ زیانمن پړاوونه 50 کاله کې چې راپیل شوي، دا زیانونه ډول ډول دي. په یوه دوره کې یو ډول زیان هېواد ته اوښتی، په بله دوره کې بل ډول زیان اوښتی دی. مثلا د کمونستانو په راتګ سره او د پردی ایدیالوژي او د پردي پروګرام لپاره کار کولو دلته زموږ ډېرې کلتوري شتمنۍ د منځه یوړې. زه شاهد یم چې ډېر کتابونه او کتابخانې وسوځول شول. نو په دې ترتیب د ښځو په ژوند کې هم د کمونیستي دولت په راتلو سره سختې بېبندوبارۍ راغلې، چې دا هم د افغان ملت غوښتنه نه وه، د خلکو غوښتنه نه وه. د هغو نه بیا وروسته بیا هم همداسې ګډوډ حالات راغلل. یعنې د تېرو 50 کلونو د افغانستان په ژوند کې بېلابېل بدلونونه راوستل او بېلابېل تاوانونه یې واړول. اوس چې تاسو وایئ چې نجونې د مکتب نه بې برخې دي، دا هم یو ضرورت دی، دا هم یوه مبارزه غواړي، دا هم یوه مفاهمه غواړي او دا کار هم باید وشي، ځکه چې د علم زده کړه د نارینه او ښځینه دواړو دپاره فرض ده، لازمي ده، حتمي ده او دا به کیږي او مخه یې په هېڅ شکل نشي نیول کېدی. نو په دې اساس په دې لاره کې به هم مبارزه کوو او په دې لاره کې به هم خپل هغه څه چې د لاسه مو کېږي هغه به کوو. استاد، دغه ټول تاریخ نه دا 50 کاله ناورینونه موږ تېر کړي، تقریبا 100 کاله مو تېر کړي او څه ارامي به په منځ کې تېره شوي. دا طالبانو ته څه سبق پرېږدي چې وایخلي بالاخره یو وارې دوی واک هم کړی دی؟ تاریخ خو دویم ځل د واک ورکولو ډېر کم بخشش کوي، که نه فرصت ورکوي، چانس ورکوي چاته. نو عبرت ضرور دی، د پیښو نه باید عبرت واخلي، د خپلې لومړۍ دورې نه باید عبرت واخلي، د نورو حکومتونو د سرنوشت نه باید عبرت واخلي، د ولس سره باید رویه سمه کړي، د ولس سره باید په ورورۍ او په محبت ژوند وکړي، د محبت زمینه برابره کړي، د تشدد مخه باید ونیول شي. پایښت لري هغه وخت بقا لري چې د ولسونو خوښې ته وګوري او د ولسونو خوښه په نظر کې ونیسي. نو په دې اساس دا یو ضرورت دی چې د ولس غوښتنې واورېدلې شي او د ولس هیلې ترسره شي. یوازې امنیت په درد نه خوري، یوازې امنیت څه نشي کولی. د امنیت ترمنځ د ژوند نور اړخونه هم شته چې په دې ټولو اړخونو کې بدلون، اعتدال او داسې یو اقدام پکار دی چې هغه ملي ګټې ولري او ملي غوښتنې ترسره کړي او ملي احساسات وژغوري. استاد، دا پوښتنه هر چا نه وطن کې نشو کولی، ځکه د هغوی سر په امان کې نه پاتې کېږي. مګر تاسې د چا په کیسه کې هم نه یاستئ او چې څوک دومره بېادبه شي چې ستاسو ته لاس راوږدېږي نو بیا خو نه حکومت حق نه دی. زه غواړم تاسې نه پوښتنه وکړم، ما چې ډېرو خلکو نه اورېدلي دي، هغوی وایي چې وطن ته لاړ شو، امنیت شته، خو زړونه خفه دي، څېرې زیړې، مړ ژواندې دي، خلک وږي دي، تږي دي او په خپل وطن کې خلک یو ډول زنداني ځان احساس کوي. داسې څه شی په دې څو ورځو کې تاسو احساس کړل؟ په دې ورځو کې ما زه تر اوسه نه یم دومره وتلی چې احساس یې کړم، لیکن خبره دا ده چې ما تاسو ته وویل چې دا مسایل بیخي نوي نه دي، دا په دې 50 کلونو کې زیږېدلي، پنځېدلي او زیات شوي دي یا کم شوي دي. نو په دې اساس دا ټول مسایل باید په نظر کې وي، عوامل باید په نظر کې وي او د دې عواملو په رڼا کې باید اقدامات وشي، عملی اقدامات وشي او حکومتي مسؤلین باید د ټول په نظر کې وساتي او د دې په نظر کې نیولو سره هغه ګامونه واخلي چې هغه د ملت غوښتنه ده، د اسلام غوښتنه ده، د حقایقو غوښتنه ده او د وخت غوښتنه ده. دا ټول باید په نظر کې وساتو
مثلا اوس موږ په 21مه پیړۍ کې یو. علم او تخنیک بیخي بدل شوی دی. د دې علمي او تخنیکي بدلونونو په رڼا کې موږ باید په ژوند کې بدلون راولو، خپلو کړو کې بدلون راولو او خپل هغه څه چې لازم دي هغه بدل کړو او هغه څه چې لازم نه دي هغه وساتو. په دې اساس یو داسې اقدام او ګام پکار دی چې موږ له ژوند سره ګامونه واخلو، موږ له حالاتو سره سمای ولرو او موږ د دې مظلوم ملت چې 50 کاله زورول شوی، 50 کاله تکلیفونه تیر کړي، 50 کاله په ډیر بد حالت کې ژوند کړی، لیکن دوی د دې ټولو سره بیا هم مایوس شوي نه دي، بیا هم تسلیم شوي نه دي، بیا هم د حالاتو مشکلاتو ته غاړه ورکوي. نو په دې اساس د افغان ملت یو ژوندی ملت دی. د تاریخ په اوږدو کې د خطرونو احساس سره اقدامات کړي او خپل غوښتنې کړي او د هغو د تعمیل لپاره ګامونه ایښي. استاد، حکومتونه پر ځای پرېږدو، افغانانو په دې 5 کالو کې خپل ځانونه په کوم ځای درولي دي؟ ځکه دوی د تاریخ ګریوان ته ډېر بد لاسونه اچوي، ډیورنډ خلکو ته بخي، د بیلتون خبرې زیاتې شوي دي، قومي اختلافات په یو ډول لمن ورته وهل کېږي او ځینو کې بیخي اوج ته رسېدلي دي. داسې خبرې چې پخوا به چا جرأت نشو کولی اوس ډېر واضح ویل کېږي او تاریخ ته ډېره واضح بې حرمتي کېږي. دوی خپل ځان کوم ځای ته رسولی؟ فعلا هغه کسان چې ملي غوښتنې، ملي ارزښتونه نه مني او ملي مسایلو ته د پردیو له عینکو نه ګوري، هغه د همدغې پیښو محصول دي او هغوی مجبوریږي به چې د افغانستان ملي هویت او ملي غوښتنې دا ترسره کړي، ځکه افغانان بې د دې چې دوی ملي غوښتنې ونه منلی شي دوی تر دې زیات شي نه قانع کېږي. نو په دې اساس زموږ ملي غوښتنې به دوام لري او هغه څوک چې د پردو په غېږ کې لویږي او دلته تنفر او نفرت او د بیلتون خبرې کوي او هغه خبرې کوي چې مخکې یې نه شوی کولی، هغه د نورو په لمسه دي، هغه د نورو لپاره دي، هغه د نورو د ګټو لپاره دي. هغه خبرې داسې خبرې دي چې هغه د هېچا لپاره د منلو وړ نه دي. د ډیورنډ کرښه یوه فرضي کرښه ده، انګریز تیره کړې ده، هغه هیڅ ارزښت نه لري، هیڅ قانوني حقوقي ارزښت پکې نشته. د هغو داسې سند نشته چې هغه د عبدالرحمن خان لخوا امضا شوي وي او که احیانا داسې سند موجود وي او عبدالرحمن خان په خپله د انګریزانو لاسپوڅی پاچا و، یعنی انګریز له خپل ځان سره معامله کړې، نه د افغان ملت سره. او په عین حال کې د ډیورنډ معاهده په بیلابیلو وختونو کې له منځه تللي. د استقلال په اعلامیه کې ټول هغه قوانین چې د برطانویانو سره شوي ملغا بلل شوي دي. همداراز د ډیورنډ په مقابل کې چې امیر عبدالرحمن خان او حبیب الله خان ته پیسې ورکول کېدې، دا تقریبا د ګروۍ بڼه یې درلوده چې د دې پیسو د بندېدلو سره د ډیورنډ کرښه بیرته افغان لوري ته تسلیم شوې ده. او بل په عین حال کې د افغانستان قوانین، حتی نړیوال قوانین دا دي چې د یو هیواد ځمکه د 100 کالو نه زیات بل هیواد نشي لاندې کولی. د افغانستان په قوانینو کې دا موضوع په صراحت ذکر شوې ده او په عین حال کې په نړیوالو قوانینو کې د زور معاهدې ټولې ملغا دي. په نړیوالو قوانینو کې هغه څه چې
د ملت په خوښه نه وي هغه د منلو وړ نه دي. په نړیوالو قوانینو کې د زور خبرې د نه منلو خبرې دي. انګریزان هم تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې داسې یو سند پیدا کړي چې هغه د افغان ملت لخوا تایید شوی وي، که یا د عبدالرحمن خان په لاسلیک راغلی وي یا د افغان ملت. د افغانستان ټول مسایل د لوی جرګو له لارې حل کیږي. څو چې په یوه موضوع کې لوی جرګې فیصله نه وي کړي هغه موضوع ملت ته د منلو وړ نه ده او نه وه او نه به وي. صحیح. استاد دغه طالبان لوی جرګو باندې باور نه لري. تاسې غونته مشران کله کله نظر ورکوي، مثلا تازه جهاني صاحب نظر ورکړی دی چې طالبان د خاص سمت خلکو سره د نورو قومونو دشمنی پیدا کول غواړي او ډیرول یې غواړي. دې نه باید ډډه وشي. د هغوی په حکومتولۍ باندې هم ډېرې نیوکې شوي. تاسې وویل چې طالبان باید د خپل لومړنۍ واکمنۍ نه عبرت واخلي، مګر دوی په خلکو ګیرې اوږدوي، مکتبونه بندوي، ساینس سره دشمنی ده، تازه په خلکو هوشمند موبایلونه یا زیرک موبایلونه ماتوي. د وطن د خلکو غوښتنو ته هیڅ اعتنا نه کیږي. دا به نو څه کیږي؟ دا به کیږي، بالاخره به کیږي، ځکه که اعتنا نه وي ملت بیا په پټو سترګو د چا ژغ لاندې نه ځي. بالکل بالکل صحیح. یو نصیحت نوي نسل ته، ټول افغان نسل ته، نوي نسل ته لوی نصیحت دا دی چې د علم زده کړه او په دې شرایطو او امکاناتو نه چې دوی د هېواد نه وتلي دي ځینې، د دې نه باید دوی ګټه واخلي او دا د وطن په ګټه استعمال کړي. نو په دې اساس بیرته کېدلی شي چې حالات راوګرځي او په عین حال کې د هېواد مینه دا یوه طبیعي مینه ده، دا یوه فطري مینه ده. دا مینه باید وساتي او ویې پالي. دوی چې د هېواد نه وتلي دي هېواد باید هیر نه کړي، هېواد باید په دې حال کې پرې نه ږدي، د هېوادوالو اوښکې ورپاکې کړي. نو په دې اساس د دوی وحدت، د دوی یووالی د دې باعث کیږي چې هیڅ آفت ملت ته سرایت ونه کړي او هیڅ مشکل ملت ته پیښ نه شي. ډېره زیاته مننه استاد، ډېره زیاته مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته هم راکړ. ستړي هم وئ، بیا هم تاسو سره ناست تدبیر صاحب نه، ټولو دوستانو نه مننه چې زحمت مو وکاږه او موږ ته کېناستئ او لږ وخت مو راکړه. تاسو نه هم تشکر. زه ډارېږم ډېرې خبرې مې نه ونه کړې در سره، نو بس انشاءالله چې بیا به سره خبرې کوو، تاسو به ملګرو ته اوزګار شئ. بالکل تشکر. ډېره مننه. سلامونه ډېره مننه.